نورستان دی. نورستان کې زموږ د وطن یو ښکلی ځوان چې د همیشه یې د ورزش د لارې مثبت پیغامونه وړاندې کړي دي ټولنې ته. نن خوشبختۍ خبره دا ده چې ما سره ریال کمانډو محمد جان او ابا جان او د دې هغه بل ورور چې تاسو به شاید نه لیدلی نو راسه ده ډېره تاسو ښه راغلاست وایم کمانډو صاحب. نو ډېر د تاسو چې دلته راغلی د نورستان خلکو د دغه همدردۍ لپاره نو ډېر خوشحاله شوم په دې او تاسو هم ویلي چې موږ نورستان ته ځو هلته به تمرینونه کوو خو متاسفانه تاسو په داسې یو ماحول کې راغلی دا خپل دغه پیغام هم که دغه لیدونکو سره کړي. ډېره مننه کوم ستاسو د ټولو وطندارانو د ټول افغانستان او په خاصه توګه د نورستان چې کوم د ځپلی شوي خلک دي د دې یوه نړۍ مننه چې بیا هم موږ ته راټول شو. شاید موږ د دې دپاره یوه خوشحالي او یو ښه پیغام ډېر زیات د خفګان مقام دی. زما په زړه کې یو ارمان او یو ډریم او یو سوچ و چې زه وطن ته لاړ شم نو زه به نورستان ته چکر له ځم ځکه نورستان موږ ډېر زیات اورېدلی او ډېر زیات کتلی په ویډیوګانو کې دا زما یو ارمان و. خو بدبختانه دلته داسې وشوله چې سیلاب او یو دغه داسې رالی یو آفت رالی چې زموږ خوشحالي نه موږ د خفګان په موقع کې رالو. بس کوم چې نړیوالې موسسې دي یا چې کوم شتمن خلک دي په هغې باندې دغه غږ کوم چې په دې کې بلا شهیدان شوي دي په دې کې بلا خلک زخمیان شوي دي د بلا خلکو کورونه پکې وران شوي دي د خلکو دوکانونه روزګارونه خراب شوي دي. نو که تاسو څه لرئ او څه درسره نو دا خلک مستحق دي د دوی سره مرسته وکړي. خوشحاله اوسئ جنه. دا ابا جان نه به مې څو خبرې واورو د محمد جان نه به مې څو خبرې واورو هغه بل ورور چې دا هغه په سوشل میډیا کې نه معلومېږي ځکه د هغې نوم به موږ ته معلوم دی حبیب الله صافی نوم یې دی. حبیب الله صافی. محمد جان نه به شروع کړم. محمد جانه تا هم ویلي وو چې زه به نورستان ته ځم ښکلې ښکلې ویډیوګانې به کوم جمناستیک به کوم. نن د خفګان په دې وخت کې راغلی انشاءالله آینده کې دې راځي او دغه خپل دغه تسلیت پیغام دی که دغه نورستان ولس سره شریک کړي. موږ ټولو خلکو ته چې راشي دلته نورستان سره مدد وکړي. موږ د هلته هم خلکو له پاکستان کې چې نورستان ډېر ښایسته ځای دی او ښایسته دی او موږ چې ولې رالو بس افغان ټیم کې رالو موږ ولې لاړ به کړو هلته به گیم کوو ویډیوګانې به کوو او چکر به ولګوو بس هر څه چې رالو خراب وبه انشاءالله آینده کې د خیر سره دا جوړ شي د خیر سره. نو ابا جانه دوه خبرې به ته هم راته وکړې. ابا جانه تاسو هم شاید نورستان د ښکلاګانو تاسو به په پېښور کې هم اورېدلی اوسئ. نو نن تاسو داسې یو موقع کې په لومړي ځل لپاره نورستان ته راغلی چې داسې یو خفګان حالت مې ولیدو داسې یو حالت مې ولیدو دا په لومړي ځل لپاره ستاسو په یو لومړي ځل لپاره به دا حسابېږي چې تاسو په افغانستان کې یو ځای ته ځئ ولایت ته هغه هم داسې یو طبیعي فکر راځي د خپل دغه احساسات یې که موږ سره بیان کړي. مننه ستاسو د ټیم نه. موږ خو چکر له اراده مې کړې وه بدمرغه سیلاب رالی دلته نو د ټولو دلته چې کوم کسان دي ټولو سره به غم کې شریک وو. څومره کسان شهیدان شوي دي ټولو ته به دعاګانې کوو کورنۍ خلکو ته د زړه صبر غواړو او دلته رالو د دې په غم کې موږ ټول بھرپور شریک یو. انشاءالله اوسئ. دغه ځینې ستا غږ باندې اوس تجاران ملي سوداګر نړیوال سره دغه موسسې خیریه بنسټونه ټول اوري خپل دغه پیغام د هغوی سره شریک. څومره نړیوالې موسسې دي شتمن خلک دي ټولو زموږ دا غږ دی چې دلته کورونه وران شوي دي دوکانونه وران شوي دي ډېر خلک شهیدان شوي دي ډېر زخمیان دي نو د دې سره مالي کومک ضرورت دی څومره کولی شي دې سره خپل بهپور مدد وشي نو ډېره به ښه. ډېره مننه کوم. صافی صاحب سره به خبرې وکړو. من الله صاحب حبیب الله جان صافی تاسو د فکر کوم تاسو فکر کوم د کمانډو صاحب مشر ورور یاستئ تاسو نادره کوئ د سوشل میډیا کې نن د یو لوی غم نورستان کوربتوب کوي یا مثال نورستان داسې یو حالت دی چې نن دلته غمونه دي دلته شهیدان دي نو دغه تاسو په لومړي ځل لپاره په نورستان ته راغلی نو داسې یو غمیزه مو داسې یو احساس کوئ. اوله سلامونه مې کړي احترامات تاسو ته تاسو د چینل لیدونکو ته اوله تاسو ډېره زیاته مننه کوم په دې غمګین ماحول کې تاسو د ولس تر څنګ ولاړئ ډېرې هلې ځلې مو کړې ډېرې منډې مو والې ډېره مننه. بلکل موږ چې کله هم د پاکستان نه راغلي وو اراده هم دا وه په ننګرهار کې ګرمي مو چې موږ به کورنۍ فامیلي چکر لګوو او نورستان ته لازمي ځو خو وخت موقع برابره نه شوله دغه غمیزه پکې راله ډېره دروند غم و د ټول ولس لپاره د ټول افغانانو لپاره خاص کر نورستان د خلکو لپاره دا یو ډېر ستر غم دی. موږ د ولس سره ولاړ یو دا زموږ ولس دی او د نورو خلکو نه هم دا خواهش لرم ارزو لرم کوم شتمن خلک دي کوم ان جي اوز دي دې ته طبي امداد ضرورت دی دې ته مالي امداد ضرورت دی دې ته د هر قسم امداد ضرورت دی. نو څومره هم چې خلک دي داخل کې دي خارج کې دي او څه ناڅه وس لري په هغې مې غږ دی چې راشي او خپل کومک وکړي لږه که ډېری خو نور هېڅ هم نشي کولی دلته راشي دې ولس ته شا ورلېږي تسلي ورکړي ډاډګیرنه ورکړي ځکه موږ د افغانستان خلک ټول یو ولس ټول خلک یو نو باید یو بل سره په غم کې په ښادۍ کې شریک شو. ډېره مننه کوم. سلامت علیم جان ډېره مننه کوم صفای صاحب. محمد جان سانه هم مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. دوستانو طبیعي پیښه ده نو تاسو ما سره هغه ویډیوګانې وګورئ نو صفای صاحب هم خبرې وکړلې د صافي د کورنۍ سره ولاړ سو نو دوی هم غوښتنه دا ده چې په
هغه لوبغاړي چې د کرکټ په ډګر کې که د فوټبال په ډګر کې دي پیسې لري نو خپل همدغه وخت دی نو خپل دغه وطنداران سره لاسنیوی وکړئ او کوشش وکړئ دلته ډېره تاوان دوی کړی ده اکثریت هم چې دي دلته چې دا خلک دي اکثریت یې کونړیان دي چې راغلي نورستان خلکو لپاره زموږ تاسو لپاره خدمت کوي نو هیله مې دا ده چې خپل دغه ورځ دوی سره مه سپموئ ډېره مننه کوم